دا ښایسته ځنګلونه، دنګ دنګ غرونه او دا جنت ته ورته درې که هر څومره د انسان سترګې ځان ته راکاږي، خو تر ټولو زیاته ښکلا د دې ځای د خلکو په زړونو کې پرته ده. په دې سیمه کې میلمه یوازې میلمه نه وي، دلته انسان ته د کورنۍ د غړي په سترګه کتل کیږي. موږ په دې سفر کې یوازې د طبیعت ښکلا نه ده لیدلې، بلکې د ژوند بېلابېل رنګونه مو هم لمس کړي دي. کله مو د سختو لارو ستړیاوې زغملې او کله مو د ځنګلونو په غیږه کې ساعتونه په خندا او ساعتېرۍ تیر کړي دي. د غرونو پټې کیسې مو اورېدلې او داسې خاطرې مو له ځان سره یوړې چې ښایي کلونه وروسته هم د ذهن له پاڼو پاکې نه شي. دا یوازې سفر نه و، دا د طبیعت، مینې، تجربو او نه هېرېدونکو شیبو یوه داسې کیسه وه چې هره لحظه یې د انسان په زړه کې ځان ته ځانګړی ځای جوړوي. په رښتیا هم د دې سیمې ښکلا د نړۍ له هېڅ ښکلاګانو کمه نه ده. زموږ د سفر پیل د ماهیپر له کږو وږو لارو شروع شو، هغه لار چې د هسکو غرونو په منځ کې تاویږي او د افغانستان د طبیعت زړه راښکونکې منظره ژوندۍ کوي. له هغه ځایه د سروبي بند ته ورسېدو چیرې چې د هیلیو، زاڼو او رنګارنګ مرغانو نندارې د سیمې ښکلا څو چنده کړې وه. د مرغانو شتون طبیعت ته ځانګړی ژوند او آرامي وربخي او د خوښۍ خبره دا ده چې اوس یې ښکار بند شوی، نو ورځ تر بلې یې شمېر په زیاتېدو دی. که په هر سفر کې مو د سیمې یو بلدي او شناخته ملګری ملګرتیا وکړي، نو سفر لا ځانګړی خوند پیدا کوي. سرکوټوال صاحب په ننګرهار کې موږ ته په تمه و تر څو په دې سفر کې زموږ ملتیا او لارښوونه وکړي. ډېر شنه تفریحي او ډېر یعنې داسې ځای دی چې ښه سیاحتي ځای دی. او بله خبره دا ده چې دوی چې انشاءالله لاړ شي وبوینې هغه حالات دي که تاسو وګورئ هغه د لارې وضعیت، نو که چېرې د هغې ته لږ سرک ور جوړ شي سیلانیان به ورځي. د کوړنګل درې علي آباد کلي ته د شپې ناوخته ورسېدو. د کلي د ملک حاجي منصور میلمانه وو. د حاجي صاحب منصور زامن مو د شپې مخې ته راغلل او کور ته ورسره ولاړو. د مرغانو نغمو، د روانو اوبو آرامه غږ، د خټینو کورونو له منځه د اور د لمبو رڼاګانو او د غرونو پر څوکو کې وریځو د لمر د راختو په تمه ورو ورو مستي کوله. دا هغه سهار دی چې د انسان او طبیعت ترمنځ اړیکه بیرته راژوندۍ کوي. زموږ د نن ورځې سهار هم له همدې احساس، ښکلا او طبیعي جاذبې ډک دی. د شپې تر ناوخته پورې مو سفر وکړلو او واقعا که رښتیا ووایم هغه لاره هم ماته یو څه ناڅه خستکونه وه، ځکه توره شپه وه، هېڅ هم نه لیدل کېدل. خو سهار دلته مې چې دا رنګارنګ غږونه مې واورېدل، نو یو داسې احساس مې وکړلو چې زه په یو داسې بڼ کې یم چې د نړۍ په هېڅ ځای کې هم شتون نه لري. زه لا د همدې منظرې په ننداره وم چې د سهار چای تیار شو.
د دې ځای خلکو د سهارني یو بل کلتور هم درلوده چې ما په ټول هیواد کې تر اوسه نه و لیدلی. هره سیمه ځان ځانته رواجونه لري که نه. دلته نو سهار کې شین چای وڅښه، بیا وروسته را پورته شه شیدو چای څښه که نه. زموږ موټر له دې کلي نور د لوړو غرونو په منځ کې د سفر توان نه درلوده، ځکه مو یو بل موټر کرایه کړ تر څو د غرونو سرونو ته مو نږدې ورسوي او سفر ته مو ادامه ورکړه. لاره دومره سخته ده چې موټر په ډیر زحمت پکې سفر کوي. رښتیا هم ډېره سخته لارې ده. موټر ډېر په سختۍ باندې شاید راوخیږي. یو خو دلته هره شیبه باران وریږي او باران د دې لامل کیږي چې دغه خاوره خټه کړي او په خټه کې حتمني د دې موټر راختل یو څه نه سخت وي. اوس هم نه پوهېږم چې موټر به راوخیږي او که وبخیږي. څو ځلې همدغسې په لاره کې تکرار شول چې موټر وښویېده، خو دا خو لا ښه ده، لاندې تازه باران سوی و، سړی ښویېږي، هېڅ په اساني نشي راختلی. نو زموږ لاره ډېره پاتې ده. ورو ورو د کوړنګل ښکلا ځان ښکاره کوي. موږ هم د دې ښکلا په یوه څنډه کې تم شو تر څو مو ستړیا هم کمه شي، د منظرې سیل وکړو او د دې ځای د اوسیدونکو سره مجلس وکړو. که اوس زه تا ته وایم چې څنګه ښې جوړې څنګه به وایم چې چا دې چې څه حال دی که نه هغه به کوحال شي کوحال شي کوحال شي کوحال شي کوحال شي کوحال شي. واقعا رښتیا هم سخته ده، خو هره ژبه په افغانستان کې چې څومره ژبې دي، هره ژبه خپل ځای لري، خپل خلک لري، خپل فرهنګ او خپل دود او دستور لري. ستاسو ژبه هم چې څومره سخته ده خو هومره بیا خوند هم لري. نو والا خوند خو لري، خو دونه محدوده ژبه ده، مړه ډېر ځایونو کې نه ویل کېږي. دا یوازې زموږ دره کې او کوردل کې او چلس هغه موږ ته ورته دی، یعنې زموږ ژبه نه هغه بدل دی، خو څه ورته والی لري. هغه بیا په کومه ژبه باندې غږېږي؟ هغوی هم ځان له دغه شان یو ژبه ده، خو موږ په شان لږ ورته والی زموږ ژبه په شان ورته والی. دا کوردلي چې دی، کوردلي او زموږ ژبه بیا بیخي یو ده، هغه 100% یو ده. چلس په خلکو ژبه ورسره ویلی شو پوهېږو. دغه غرونو ته چې تاسو راخیږئ یو څه درته سخت نه تمامېږي؟ سخت ده، خو موږ ورسره بلد شوي که نه. اوس تاسو موږ پاتې وو، تاسو مخ ته روان وئ له موږ نه که نه. څه راشنه کېږي په دې سیمو کې؟ له دې نه تاسو بیا استفاده کوئ که یوازې هغه مالونه څاروي خوري؟ نو مالونه دپاره هم دغه کېږي، واښه شنه کېږي، خو
دلته ځینې صحابه هم دي یو ځای صحابه راخېږي موږ کونجه کې ډېر ښه د شړومبو سره ډېر ښه مزه کوي کونجه کې ویو هغه بیا لکه ډېر مشهور دغه دی که نه صحابه دلته سیزون کې په نامه یو بوټی شنه کېږي هغه خو بهر ځای کې به تاسو سوکۍ بالکل او دا ګوڅي دي نو قسم قسم بوټي هلته شنه کېږي جالبه ده دلته یي خو دې ځای کې به نه وي هغه خو سړي بدن ولګېږي بدن سوځي خو دا چې په دغه کې اوس بیا لږ برابرېږي دا بوټی زیات سخت دا بیا په څه باندې لسی باندې اوس لوبي ته ملهم کېږي دا لکه یو زخم باندې دا خو رښتیا وایي دا خو لکه په یخ دی که نه ته لږ راشه که نه عجیبه ده والا چې ورکه دا افغان صاحب شاټ وخت ما لړمې کوي ما بدن ټول لړمې موږ په دې غرني ځنګل کې یو ځوان ولیده چې یو خاص ډول مرخیړي یا ګوڅي یې راټول کړي وو. دا نادره طبیعي مرخیړي ډیر لوړ غذایي ارزښت لري او په نړیوالو بازارونو کې ډیر ګران پلورل کیږي. حتی 1 کیلو یې تر $100 رسیږي. تیرا واخله که نه د څه دی دې ته ګوڅي وایي ګوڅي دې ته ګوڅي وایي دا بیا څه کوئ تاسو پرې دا موږ بیا خرڅوو دا دانه په څو خرڅېږي دا وچېږي بیا کالتوس حساب دی ښه او کالتوس په حساب یې خرڅوو کالتوس بیا په څو خرڅوئ یاره اوس څه کال یې خو ریټ نشته اصل 1.5 به وي او بل کال یې خو بیا ګران دا تقریبا یو څو دانې به وي 20 دانې به وي هو دغسې به وي بیا دا جیب کې هم دی یو کالتوس چې ده 1.5 افغانۍ خرڅوئ 1.5 افغانۍ خرڅوو څومره ښه یعنی دا شاید د ډیرو مرضونو دوا وي هو دې نه دوای جوړوي خارج ته ځي بیا به چې دوا جوړوي خارج ته ځي دومره معلومات هم تاسو ترې لرئ که نه جالبه ده ونیسه جیب دې ونیسه چې بیرته یې واچومه تو یې نه کړمه ښه نو 2-3 زره افغانۍ به دې ګټلې وي یاره انشاءالله دغسې به وي سلامت کله به تاسو هم د ځنګل د مچیو شات خوړلي وي هغه یو ذایقه لري همدا شیبه چې موږ دغه هوا تنفس کوو همغسې خوږه لګېږي خوند ده پکې لذت ده پکې او دغه غرونه دغه سمې او څه چې هر څه چې دلته وینو د په لیدو باندې ارزي او زړه دې غواړي چې همدغسې همدې غرونو ته وګوري نور هیڅ هم ونه کړي همدې نښترو ته وګوري همدې لمنځو ته وګوري همدې د جلغوزۍ ونو ته وګوري همدې چمنونو ته وګوري بیل کیف او خوند لري اخر موږ هغه ځای ته ورسېدو چې یوازې په نقشه کې نه بلکې په خیال کې هم لوړ ښکارېږي د غرونو څوکې سړه هوا او خاموش عظمت زموږ د سفر اخري منزل همدې سیمې ته و ډېره ستړې کوونکې وه خو ډېره خوندوره لاره د شوړاګانو ټوپ ته راورسېدلو دلته هم څو شېبې ورځ وي بیا وروسته شاید د باران امکان هم ووسي ډېر یو ښه احساس کوم په دغه سیمه کې واقعا چې څومره ستړی شوم یعنې 12-14 ساعته موږ مزل وکړل خو هر یوه سیمه د ښکلاوو یوه بېله ننداره وه زه نشم څه ویلی هغه الفاظ چې ما سره دي هغه د دغې سیمې د ښکلا په اړه باندې ډېر کم دي هیڅ هم نه لرمه زه د چا خبره هو کړمه هیڅ هم نشته را سره د ویلو تاسو یې وګورئ
قاري صاحب دا موږ ستاسو مزل خو تقریبا یو 10-12 ساعته وکړه یا زیاته کومې ساحې ته راورسېدل؟ دا کوړنګل سر دی، دا دې خوا نه څوکۍ ولسوالي ده، خواته چلس دی، لکه چې ورتېر شي دا چپ درې سر دی. نو دا د دې کوړنګل سر دی، ډېر ښایسته ځای دی، یخ هوا لګېږي، ډېره یخه ده. همداسې به احساس کوم چې واوره ورېږي او یخ هوا یې او بیخي یخ هوا یې. دلته د مالدارانو بانډې شته. ورځ ډیر ناوخته وه. ډوډۍ مو د یو بانډوال بانډې ته ورسوله. حاجي صاحب دا د خپله بانډه ده که نه؟ بس بانډه خو داسې دا دی مشترکه غوندې ځای دی او دلته بانډه جوړه کړې. ښه اوړي کې راځو دلته او مني کې بیا ځو کته. که څه هم زموږ سفر له تخنیکي ستونزو سره مخ شو، خو دا تجربه ثابته شوه چې افغانستان یوازې یو هیواد نه دی، دا د نه ختمېدونکي طبیعي شاهکارونو یوه ژوندۍ ټولګه ده، او دا یې یوازې پیل دی.